په خیر راغلی ستړي مشئ. نو پایل کې به هغه هم نه وکړو چې ستاسو مکمل تعریف یو خو دا داسې دلته خلک پیژني چې ښاغلی رحیم صدیقي کله کله دغه نوم کې مختاړی وروستاړی نور او حروف وي که نه، محمد رحیمي، عبدالرحیمي که نه، یا نور رقم نومونه وي. مکمل نوم هم غواړم پوه سم او د خپل ځان د تعارف په اړه هم ملګرو سره شریکه. یو خو دا ټول خلک پیژني، فکر کوم دا پوښتنه دونه تکراري به نه وي چې زه هغه ډول نه غواړم چې ووایي چې زه رحیم صدیقي، ما خو د ټول پیژني. دې نه علاوه که څه یي موږ نه پوهېږو هغه راته ووایه. اظهار صاحب تا نم ډېره زیاته مننه او ټولو لیدونکو نم الله تعالی دې وکړي چې تا هم راته ښه مخامې پیل کړې. زموږ خو سهار شو نو الله تعالی دې ما پلار وبخي، نو هغه به ما ته د مینې نه رحمېلاوي. دغه نوم افغانانو کې شته دی هم، خو چې کله هغه مړ شو نو هغه راته اوس څوک وایي نه، ډېر خلک یې نه وایي کورنۍ کې، خو هغه به راته وایي بس. او نور فیملی رحیم صدیقي او په کرکټ په ډګر کې افغان سوپر فین وایي. او تذکیره او پاسپورت دې کې رحیم صدیقي ده؟ دوه نومه دي، مخکې امید مو او اوس امید نشته، هماغه رحیم صدیقي مې کې ټول پاسپورت د شیانو کې هم دی. او مکتب کې به چې ماته نوم اغوستو امید به یې اغوستو. او پیدایښت چیرې سوی؟ زما پیدایښت ننګرهار کې شوی دی، خوږیاړو ولسوالۍ کې وزیر ولسوالۍ کې خپل ځای کې پیدا شوی یم. ډېره ښه ده. یوه خبره زه وکړم، زما تر ټولو ډېر نږدې ملګري د خوږیاڼو دي او موږ چې ژوند هم کړی ده، زموږ چیرې چې ژوند کوو دا کوڅه کې ټول خوږیاڼیوال وو، یوازې موږ پکې لغماني وو که نه. کله چې لومړي ځل لپاره موږ هلته کور ته راغلو، چون موږ خو واړه وو بیخي، خو پلار ته مې خلکو ویلې ویل چې دا د خوږیاڼو خلک چې دي دا ډېر بد خلک دي، بد خلک په دې دي چې جنګونه کوي وایي، دا خبرې ورته کول که نه. او تا څنګه دلته کور اخیستی؟ ته باور وکړه صدیقي صاحب چې دغه 20 کاله خو هلته زما په یادېږي، اوس خو دا د خوا راغلي یو که نه. نو دغه خلکو نه اوسه پورې موږ داسې اړیکې لرو، دومره ښې اړیکې لرو چې خپلوانو سره یې نه لرو. زموږ ترمنځ یعنی جنګ نه دی راغلی، خبرې نه دي راغلي، حتی یو بل ته د خور ورور فکر کوو. د دې جواب به زه دله درکړم که نه اظهار صاحب. خوږیاړي خلک جنګیرک دي خو په غیرت کې دي، موږ کې غیرت ډېر زیات دی. واجب اورېدو افغانان ماشاءالله ټول غیرتي دي. موږ خلک په دې باندې پېژنو چې خوږیاړیوال صرف جنګیرک دي، مړی په چرګ باندې هم کوي. خو تاسو لږ لاړ شئ خوږیاړو ته، بیا خوږیاړو کې تاسو لږ وخت تېر کړئ، بیا تاسو ته د خوږیاړیوالو خپله معلومات کېږي. پاکستان کې مو څومره وخت تېر کړ، څومره عمر ژوند مو وکړه؟ نه ما ژوند ډېر زیات کم کړی دی، پاکستان کې ونه یې کړی، پېښور کې مې وکړی. ښه ښه ښه. کرکټ سره مینه څنګه پیدا سوه او له کومه ځایه پایل سوه؟ والا کرکټ سره خو د ما مینه دغه د پاکستان چاچا چې و د هغه د وجې پیدا شوه. او کرکټ اوله ما کتلو هم نه، خو د ما یو ترور زوی دی په اسټرالیا کې اوسېږي، لیاقت نومېږي، هغه دا ټي وي لګولې، زه پېښور کې وم، یعنې کوچنی یم ما 2015 کال خواوشا 8 کال وم. نو د کوچنی یم ما به دا کارټون لګولو، ده به دا کرکټ لګولو که نه هم، بس د هغې نه ورو ورو زما مینه ورسره پیدا شوه. هغه په دې پوه کولم چې په دې کې څه کېږي څه نه کېږي که نه، بس ورو ورو بیا زما مینه ورسره پیدا شوه. بیا دغه د پاکستان کوم چاچا چې دی ده سره به دغه بیرغ و او ده به د ټیم سپورټ کولو. بیا زما هم داسې یو ارمان غوندې و چې زه هم خپله لوبډله سپورټ کړم. خو تا ته معلومات هغې وخت کې د ما نه نیولې ټولو افغانانو به بال ته پنډوس کوي او بیټ ته به هم څوباړی وي. خپل ټیم به هم لرلو نه، پاکستان ټیم ته به هم چکچکې ویلې، انډیا ټیم ته به هم چکچکې ویلې. پیل کې تاسو کوم لوبډله سپورټ کوله هغه وخت کې چې د افغانستان نه وه؟ د پاکستان که د هندوستان یا کومه بله لوبډله؟ پاکستان لوبډله مې سپورټ کوله، ځکه تا ته معلومات اکثریت کې زیاده کسانو شهید افریدي لپاره پاکستان لوبډله سپورټ کوله. څه چې حقیقت یې هغه به ووایو. او نه چې غواړم چې حقیقت ووایي. شهید افریدي نه علاوه نور لوبغاړي پېژندل دی یا د خوښېدل که نه؟ ته د شهید افریدي لپاره د لوبډله کتله یا د لوبې کتله؟ لوبغاړي مې نه پېژندل، نه مې شهید افریدي پېژندلو، صرف لوبډله مې سپورټ کوله هغې وخت کې. بیا خو لوبغاړي مې پسته وپېژندل. لومړی کوم افغان لوبغاړی و چې تاسې وپېژنده او تاسې ورسره ملاقات وکړه، البته د ملي لوبډلې؟ ملاقات خو ما ډېرو لوبغاړو سره کړی نه، لومړی اول ځل خو اول ځل خو چې ما څومره یاد چې هغې وخت کې حمید حسن ډېر زیات مشهور و، که 2009 کال و که نه که 2010 زیات حمید حسن مشهور و. زمونږ د خپلوانو واده نو لوبغاړي ټول هلته راغلي وه، پېښور کې ټول لوبغاړي راغلي وه.
تاسې خپل هم کرکټ کړی ده، کرکټ کوئ که کوئ نو کوم هغه صحیح بال بیټ فیلډ وکټ کیپر؟ یاره زه خو بیټینګ هم کوم او بالینګ هم کوم، دواړه کوم. کله چې لوبډلې سره یو ځای شو ستاسو یو څو ورځې مخکې مې یو انځور خپور سوی و که نه، فکر کوم همغه به م لومړی ملاقات و لوبډلې سره؟ نه هغې نه مخکې هم شوي دي. هغې نه مخکې هم تاسې یو ځای داسې شوي وخت ورسره. راغلی دا ما فکر لوبډل څنګه پیدا سو؟ دا فکر څنګه پیدا سو چې تاسې د افغانستان لوبډله سپورټ کوي؟ کوم ځای کې وئ او څنګه دا پیدا سو؟ دا احساس څنګه پیدا سو؟ تا خو مخکې یادونه وکړله. ما ته وی چې زما د سفر آغاز د 2010 نه هغې وخت نه شوی. ما جعفر خان صاحب سم یو مرکه کړې وه، خو هغه پکې 2012 یاد کړی و. هغه لږ پکې غلطي و، ما وی پروا نه کړي، هغه هم وی لږ خیر پروا نه کړي دومره. خو د 2010 نه زما د سفر آغاز شروع شو ان دغه 2024 دی. اوس انشاءالله لنډ موده کې ورلډ کپ ته روان یم. څنګه او تاسې کې یو رواج ده که نه، که یو څوک شاعرۍ ته مخه کوي کورنۍ کې یو مخالف لري کورنۍ غړو کې، که یو څوک سندرو ته راځي یو مخالفین به لري، که څوک مثلا کرکټ ته ځي مخالفین لري، وایي نه درس دی ووایه کار دی وکړه داسې یو شی وکړه که نه. ستا لوبډله کې څوک مخالف ول چې یاره دې کارونو نه نور تېر سه بس خلار کښېنه خپل درسونه دې ووایه کاروبار ته؟ زما خو په اول سر کې مخالف ټول و. اول سر کې مشکلات دي، اول سر کې کور خوانه مشکلات دي، کنه هم ترونو خوانه مشکلات دي، هم ورونو خوانه، خو الحمدلله بیا وروسته ټولو سپورټ کړلم. کله یې سپورټ کړل؟ کله چې مشهور سوې که نه هغې نه مخکې؟ میډیم کې. اوکې، نیوزیلینډ ته څنګه ولاړئ؟ ټول فامیلي لاړئ؟ تنات لرئ؟ څه رقم کیسه وه؟ زمونږ فیملی په 1997 کې راغلی ده دلته. 1996 خو 1997 کې راغلی ده دلته. نو هغې وخت کې مې تره راغلی او د هغې نه بعد تره زامنه مې راغلل، ورونه مې راغلل، بیا ټول فیملی راغلو دلته. نو بیا زه د فیملی د خوا نه بیا سپانسر شوی راغلی یم. اوس تاسې نیوزیلینډ کې په کومو کارونو بوخت یې؟ دا اوس خو مې چې بزنس ته لاس واچولو خوب خو مې نشته. هم زعفران دي الحمدلله، اوس هم کپړې دي. او په ژوند کې بله ورځ مې خوږیاړي صاحب سره هم په انټرویو کې ویلي وه، ګورې ما سبق هم دلته ویلو کله چې په مکتب ته تللم. نو هغه وخت کې اول سر د کار نه که ته ونیسې واښه ما کټ کړي نه، دا نه الحمدلله د پلار د خوا نه ښې پیسې وي اول نه. نو د وښو نه نیولې، د اوبر ایز د ډلیورۍ نه نیولې، د اوبر نه نیولې ان تر ګیس سټیشنه پورې ما کار کړی دی، محنت مې کړی. دغه 2013 کې به ما به کله چې ګیس سټیشن کې کار کولو نو خواوشا 6 بجې به مې شفت شروع کولو د مازدیګر او سهار به مې ختمولو. بیا به زه اوبر ایز ډلیورۍ ته تللم، بیا به ما اوبر ایز ډلیوري کوله. بیا به زما خوب په ګاډي کې بالغ به ما ځان سره اچولې په ګاډي کې او وړکۍ توشکه خو پکې اچول کېده نه، هغه پاسې نه چې موږ ورته کمپله ویو هغه به راسره وه. اوسنی کاروبار مو ټول کم ده؟ اوسنی کاروبار خو کپړه ده خالي دي. زعفرانو کیسه ما اورېدلې وه که نه په سوشل میډیا؟ زعفران هم دي، کپړه هم ده، او موږ د ګاډو کاروبار هم کوو. د تعلیم په اړه مو وویلې چې تاسو تر کومې کچې زده کړې کړي دي؟ ما ته وی مخکې ما یو دا انټرویو کې ویلي وو چې دلته د ایئر حسابي که نه ایئر 12 ایئر 13 ما ایئر 13 پورې چې کله سبق ووي د هغې نه پس بیا زه لاړم واده مې وکړې، او د واده نه پس چې راغلم نو سفرونه هم وه، نو زده کړې مې بیا پرېښوې. او کومه رشته دې ویلې که نه تنه مکتب دې ویلی؟ تنه مکتب. یو جالبه پوښتنه کوم، شاید تا ته خندونکي، خو دویمه پوښتنه ورپسې بیا شاید ډېره خندونکې نه اوسېږي. د راشد خان د شرټ نمبر څو ده؟ 1900. او د ټیسټ؟ د ټیسټ راته والا معلومات نشته چې د ټیسټ به یې 19 وي، ځکه چې د اوډیای 19 دی، د ټیسټ به یې 19 وي. دا باید جواب سي. جواب شو دلته خلکو ولیکل. ما جالبه پوښتنه ځکه وکړله چې زه پوهېدم چې د T20 اوډیای خو د ټادمان معلومه ده، خو د هغه مې غوښتل ووایه 4 نمبره ده د ټیسټ. اظهار صاحب افغانستان کرکټ بورډ نه منه چې دومره ډېرې ټیسټ سیالۍ برابرې کړي، ځکه موږ ته دا معلومات ده. تاسې د کرکټ بورډ سره رسمي قرارداد لرئ؟
رسمي قرارداد بالکل زه ورسره چې په 2021 کې کله اعلان شوم نو هغه وخت کې فضلي صاحب دو سره و. نو دو د خوانه د آی سی سی د خوانه دوته بالکل زما بودیجه ورکول کیږي ځکه د آی سی سی رولز دا دي چې هغه دوه یا درې کسان ته فینس چې کوم دی هغه ته بودیجه ورکوي او تا ته معلومات دي چې په افغانستان کې حق وینا وکړي نو بیا به د بودیجې نه لاس مینځي یا به چاپلوسي کوي او یا به بیا بودیجه ترلاسه کوي. تا ته بیا خپله معلومات ښه دی نو کله چې یو رسمي قرارداد ولري یو ادارې سره دا خو ستا حق جوړېږي چې باید ستا امتیازات تا ته ما درکړي. بله ورځ هم دا خبره وکړله خو دا خبره بعضې افغانان په دې خبره پورې خاندي هم که زه چېرته لاړ شم همدغلته په یو کې یا په یو کې لندن کې چې تعریضه په کرکټ بورډ باندې وکړم بالکل هغه زه تا نه ټولې پیسې اخیستی شم خو دا قرارداد اوس هم ستا ده؟ دا ټول عمري قرارداد دی از فین چې کله یو فین اعلان شي هغه ټول عمر دپاره اعلانېږي خو دوه ورځو لپاره یو بل کاکا مو فین نه ریټایر کېږي. نور عاید به زیات وي سوشل میډیا به ډېرې پیسې ګټي درته. بالکل سوشل میډیا پیسې ګټي د میاشتې څومره پیسې به ګټي په اندازتن دواړه یوټیوب فیسبوک معلومات خو نه کېږي کال کې ما حساب کړی دی خو کال کې هغه مختلف کلونه ګوري اوس تا ته معلومات دی بله ورځ تا ما ته یو اعلان کړي دا غلطي پکې ده ما د ډېر غلطیو نه زده کړې هم کېږي نو ما واړه ایډورټایزمنټ هم کړي دي که زه فیسبوک وګورم فیسبوک کې اکټیو یم او دلته ټیک ټاک اکثریت کې زه لایف نه راځم چې په لایف باندې زه پیسې وګټم خو بیا هم فیسبوک شو او دغه ایډورټایزمنټ والا ښې پیسې ورکوي بدې نه دي. کال کې څومره راځي که نه غواړې ووایې؟ د 500 نه تر 80 پورې. ښه مقصد تاسې یاد ولرئ دوستانو که تاسې غواړئ چې پیسې وګټئ نو کار وکئ. کار معنا داسې یو څه ځان ته باید ولرئ یو تګلاره ولرئ چې حد اقل ځان پکې ورسئ. نو حد اقل که کال کې 10 زره هم درته راسي ډېرې زیاتې پیسې دي ځکه یو څوک که غواړي ځان ورسوي نو هغه لپاره خواري پکار ده. نو شاوخوا رحیم صدیقي تر دا مهاله 2019 نه 14 کاله خواري کړې ده فکر کوم. بالکل خدا دا 500 نه 80 پورې چې ما یادې کړلې دا 2021 نه دی خوا ده اخوا ما په لاکاو مصرف کړي دي خو ما تا ته مخکې ووي که نه چې زه به ګاډي کې وده کېدلم یعنې زما د پیسو لالچ کله هم نه دی زه به ګاډي کې وده کېدلم ما به د اوبریز ډلیوري هم کوله او ګیس سټیشن کې به مې کار هم کولو ځکه سفرونو ته ډېرې پیسې پکار وي. یو وخت کې داسې ګونګوسې وي په سوشل میډیا کې چې ښاغلی رحیم صدیقي له کرکټ بورډ نه ځینې امتیازات اخلي په دې خاطر باندې چې دا باید د کرکټ بورډ په اړه منفي خبرې ونه کړي یا نقد ونه کړي یا د دوی باندې نیوکې ونه کړي. دا خبرې په اړه تاسو سپیناوی لرئ که نه؟ ما اوسه پورې د کرکټ بورډ نه هیڅ نه دی اخیستی چې زه اعلان شوی یم صرف 2018 شروع کېدلو یاسیني صاحب د کور ودانې چې په امریکا کې دی نو هغه داسې 300 امریکایي ډالر سپانسر او بیا نوید صاحب همدغه 2.5-300 ډالر سپانسر او نور تا ته معلومات دا کم ایډورټایزمنټ چې کوم زه اعلانات چې کوم د دې پیسې راځي نورې پیسې ما ته چا کرکټ بورډ نه دی راکړي. یعنې د دې په خاطر کرکټ بورډ تاسو ته پیسې نه دي درکړي چې په عامه اصطلاح به هم چې خوله م بنده کوي څه مه وایې کرکټ بورډ پسې؟ اظهار صاحب نه الحمدلله اوسه پورې ما د کرکټ بورډ نه 1 روپۍ نه ده اخیستې. تاسې یو وایس مسیج راوتلی و که نه که په یاد مو وي هغې کې ویلي ول چې زه مثلا خلک لرم او دا خلک به پرې وکنځم داسې یو څه شوي ول. هغه داسې کار و چې د افغانستان شهیدانو ته توهین کېدلو 2019 خوا و شاوه ما زما یو ملګری و هغه سره زه خلاف شوم موسی نومېدلو نو هغو چې کوم پاکستان خلک و نو هغو دغه شهیدانو ته توهین کولو بیا ورته ما ویلي وو چې دغه توهین تاسو مه کوئ که نظم یعنې ګروپ خو افغانان ټول دي ما همیشه ملاتړ کوي چې زه هم خلک لرم چې تاسو ورباندې زه بېته بېزته کړم. هغه د شخصي مسله بیانوي؟ بالکل شخصي مسله خو د افغانستان شهیدانو ته چې څوک توهین کوي نو همیشه که ما غوښتل چې سپیناوی وسي زما مقصد یوازې همدا و چې باید سپیناوی وسي. تاسو یو ویډیو ما لیدلی و د هند مشهور کرکټر او د دنیا مشهور کرکټر ښاغلي وبخئ ویرات کوهلي او انوشکا شرما وه دوی سره تاسې په یو موټر کې وئ سورلی وه څه کیسه وه دغه کیسه غواړم پوه سم چې څنګه یو ځای شوئ؟ ما تا ته مخکې ووي چې ما اوبریټس هم کړی دی مخکې ما اوبر هم کړی دی نو دا 2021 کالو که شلم کالو
نو د هغې نه مخکې ما نوشکا ته میسج هم کړی چې کله راشي نو ما سره لیدل وکړه که نه یعنې زه غټه فین یم. اوس یو کس راشد ته و چې زه د غټ فین یم ما سره لیدل وکړه او دا ځای ډېر زیات لرې م دی. نو هغې سره ما زما ملاقات په ګاډي کې وشو او بیا کافي ته هم لاړلو. بیا هغه مې یو منیجر یو هغه ما ته کال وکړه چې راشه کافي شاپ ته راشه. خو ما ورته ډېر زیات وي چې زه به یو ویډیو جوړه کړم خو د هغو ته د ویډیو اجازه نشته ځکه ته ته معلومات نن سبا میچ فکسینګ سکواډ فکسینګ الزامات ډېر لګېږي که نه. خو بنډار مې ورسره ښه بنډار بیا هم وکړې او هغو راته په هغې وخت کې مې وویل که هغه زما پوسټ وګوري چې ګربز به د افغانستان فیوچر سټار وي او هماغه وشو. تاسې بغیر له کرکټ هم ځینې وخت سیاسي موضوعات باندې هم ویډیوګانې جوړوئ د افغانستان په تړاو هم ځینې موضوعات باندې ویډیوګانې جوړوئ پرته له کرکټه. که زه پوښتنه وکړم چې رحیم صدیقي ځان ته کرکټ پال وایي مدني پال وایي که مبارز وایي کوم نوم ځان ته ورکوي؟ په افغانستان کې که ته وګورې اظهار صاحب سوشل میډیا اکثریت کسان کاروي خو په افغانستان کې که ته چېرته افغانانو ته حق وغواړې نو سبا به بیا نه وي. دا خو ده که تیر وخت وي که اوسنی وخت وي که هر وخت وي په افغانستان کې به نه وي. نو دا کوم زما چې اکثریت کې فالوورز دي اوس زیاتره نن سبا بنګلادیش نه ډېر زیات دي. بنګلادیش نه هم دي افغانستان نه هم دي انډیا نه هم دي که نه مختلفو هیوادونو نه دي. نو ما سره افغانان دي دغې د ویډیوګانو د ذریعه دغه پیغام زه بیا نړۍ ته رسوم. که چېرته زه غږ پورته نه کړم نو زما بل افغان غږ نشي پورته کولی. شاید په لسو کې دوه درې کسان یې پورته کړي خو دا لس وړی نشي پورته کولی. د دې په وجه باندې ما دغه غږ هم پورته کړی. تاسې د پښتونخوا کې بلد هم هستئ پاتې شوي هم هستئ ډېر زیات مینوال هم لرئ هلته چې تللي وئ خلکو هم ډېر زیات قدردانۍ درکړه. بیا پښتونخوا کې مثلا ګوندونه او احزاب هم مختلف دي یا ډلې هم مختلفې دي. تاسې د کوم یو ملاتړ یې پی ټي آی پی ټي ایم تحریک انصاف دوی یاره مولانا فضل الرحمن خو مې ډېر بدي شي خو څنګه چې غني صاحب ټول مینوال و همداسې ټول زیاتره کسان د عمران خان هم مینوال دي. او هغې نه علاوه دغه پی ټي ایم په اړه که تاسو نظر؟ پی ټي ایم په اړه باندې زما دا نظر دی چې پښتنو ته حق غواړي. بالکل طرفدار یې د منظور پښتین طرفدار یې په دې باندې یم چې پښتون ته حق غواړي. بالکل په دې طرفدار یم ځکه افغانستان ته یې ګټه څه ده؟ افغانستان ته دغه ګټه نه رسیږي خو ګټه یې زموږ پښتنو ته شته او بیا پښتانه ټول ځان ته افغانان وایي. نو تاسې په همدې خاطر پلوي یې چې بالکل چې پښتون سره چېرته ظلم کېږي د هغې موږ خلاف یو ځکه زموږ وزیرستان خلکو ډېرې قربانیانې ورکړي سوات خلکو ډېرې قربانیانې ورکړي همداسې پړچینار خلکو باید دغه ظلمونه بند شي په دغه خلکو باندې. تاسې تللی وئ پېښور ته تاسو کوشش وکړه چې باید منظور پښتین سره وګورئ. زیاتره کسان نو وویل چې هغه اسلام آباد ته هم راغلی نو تا ته معلومات دی چې زه از کرکټ فین لاړم او کرکټ ته لاړم په دې وجه ورسره ما ملاقات ونه کړې. دا پوښتنه د ښاغلي کینګ زرغون ووایي چې دا پوښتنه باید ترې وسي. او ډېره مننه. او که ته وګورې ما په نړیوالو سفرونو کې هم د دوه ملاتړ کړی دی. یعنې کله چې د دوه هغه خولۍ رووتله خفه کېږي نه زه به ته منظور هم ښکاره کړم. کولی شم؟ مهرباني 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 مهرباني. ډېر تاسو پوښتنې چې ځینې ملګري یې کړي دا ما کړي. زه یو ځای کې خفه شوم ځکه د پی ټي ایم ډېر زیات غړي په پېښور کې هم و او په اسلام آباد کې هم. ډوډۍ داسې نه ده ډوډۍ باندې انسان نه خفه کېږي خو دوی یو ست ونه کړې صرف په دې ته نه خفه شوم. کنې کور دې ودانې حق دی و میلمه ډېر زیات قدر وکړې. دوبۍ کې زه چې کله هم لاړم په دوبۍ کې زما ډېر قدر کړی دی. بېشکه دا ټایم کې چې زما غټ ویښتان وو نو دا ټایم کې دا خولۍ ما په نړیوال سټیجونو باندې سپورټ کړه. بېشکه 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 او همداسې د دوی چې کوم غټ مشران دي هغه مې هم سپورټ کړي دي. ښه دي کړي د پښتنو لپاره. تېر سفر مو یو لوی سفر هم و ځکه زیات وخت له کوره هم بهر وئ بیا کرکټ ته هم ولاړلی په خپل بدن باندې مو ځینې پیغامونه رسم کړل. زه غواړم په اوس هم هسې دغه پیغامونه چې تاسې رسمول تاسو خو ویلي دي په مرکو کې چې مطلب خلکو ماته مشوره راکړې وه دې کې هېڅ شک نشته. زه غواړم د مصارفو په اړه یې راته ووایئ چې د دې مصرف چا درکوه او څومره مصارف ورباندې راتلل؟
ما مخکې وی څنګه ما د پی ټی ایم د پاره د انځورونه رسم کړل دا ما په خپل مصرف باندې رسم کړي خو شادل د ملګری هم شته دوبۍ کې نو 1200 درهم په دې باندې خو شراتللی 1200 درهم په یو رسم ډالر څومره راځي؟ ډالر به خو راځي 400 ډالر به خو راځي. یو وخت کې د بدن حساسیت هم کړی ور سره فکر کوم رنگ سره. بالکل زه چې کلم سفر کوم او رنگ مګم دي ته یو پچکاری ده هغه پچکاری زوم خو نیوزیلندي 400 ډالر قیمت دی امریکایي به خو 250 260 ډالر قیمت دی. تاسو د اوسنۍ واکمنۍ خلاف وای د جمهوریت په وخت کې کله چې تاسو دا سفر درلوده بیا پېښور ته لاړئ د تګ مشوره وطن چا درکړله او زړه کې مو ډار څه احساس نه درلوده؟ مګر تاسو په یو ویډیو کې په ډېر غصې سره ویلي ول که په یاد مو وي چې په داسې خپل امنیتي ځواکونه د غوښتنه کړې وه چې دښمن خو ټول ختم کا او زما دپاره په دا سر ووله غواړم د دې وضاحت هم بیا ورکوي. دښمن هغه زه چې کله لاړم افغانستان ته نو زه ناست وم اکثریت کې د اوسني نظام غړي هم ناست وو نو ما د ویلې چې دا خبره ډېره تېزه نه وه کړې ما ورته ویل که چېرته تاسو د افغانستان دښمنان وئ بالکل دا خبره مې تاسو ته کړې ده په ښکاره مې ورته وویل که چېرته تاسو د افغانستان دښمنان وئ او د ګاونډي دپاره مو کار کولو مې هغو ته ما ویل چې په دې سر یې ووله مې که چېرته تاسو د افغانستان دښمنان وئ بیا مې تاسو معنی یې ښودلي هغه کسان مطلب مخاطب دی فقط د افغانستان دښمنانو کیهان الله جي په خیرونه. بالکل ځکه دلته خلکو ډېر هغه دا کړی چې تاسو فقط طالب ښودلی چې طالب دې ونیو ویې وزنه خلکو داسې یو ذهن اخیستی که چېرته طالب د پاکستان نه راشي پاکستان ته کار وکړي بالکل که چېرته د تیر نظام غړی پاکستان ته کار وکړي هغه دې په دې سر وولي ولې وطن سره موږ خیانت وکړو. بېشکه ښه خبره ده چې وطن سره باید خیانت ونه کړو مګر دا ته ونه ویلې چې وطن ته د تګ مشوره چا درکړله چې لاړ سه وطن ته؟ وطن ته زه مخکې نه تللم وطن ته مخکې نه زه تللم ځکه په 2023 کالو نو دغه لکوزی ورور شو دغه بعضې نور کسان شو په دغه ټیک ټاک کې ډېر باز شو اوسني نظام پسې سپکې سپورې وې که نه یک کامانه مبارزه شروع کړې وه چې څنګه افغانان سره په جنګ واچي ما یې راځئ موږ ټول یو ځای لاړ شو او هغو سره مرسته وکړو دغې افغانانو سره مرسته وکړو خو هغې وخت کې چا هم زړه ښه نه کې بیا د ما لونګین ملګري وي چې ځو انشاءالله بیا ما ورته وویل سیده چې کله زه سرلنکا ته لاړم د هغې نه به زه پاکستان ته ځم لاهور ته او د لاهور نه به همسې افغانستان ته درځم او هماغه وخت کې بعضې مبارزینو راته میسیج کولو چې پام کوه رحیم صدیقي وطن ته لاړ نه شي چې د اوسني نظام غړي به دې وولي ما ورته وویل ځناور نه دي څنګه چې زه وطن سره مینه لرم که چېرته تو وطن سره مینه لري نو به ماته هېڅ ونه وایي هماغه چې زه وطن ته لاړم زما ډېر زیات عزت وشو هېچا څه ونه ویلې هېچا ماته څه ونه وي اکثریت کې مبارزین ما پسې لایف راغلي وه چې ولې رحیم صدیقي بیرغ پورته نه کړي ما بیرغ سره ویډیوګانې کړي خو ما د زړه د درد نه بیرغ را وانه غوستلو او د بیرغ ویډیوګانې مې وانه چولې خلکو تاسو باندې نیوکې هم دا کړې وي سوشل میډیا کې چې تاسو هلته تللي وئ تاسو ولې د افغانستان بیرغ اوچت نه کړ په دې اړه وضاحت هم ورکړه بعد د هغې نه به ویډیو وګورو. 11 لوبغاړي په فیلډ کې لوبېږي که نه لوبېږي بېشکه د افغانستان تنخوا اخلي که نه اخلي بلکل یې اخلي. رحیم صدیقي بې تنخوا دی که نه دی دی دغه 11 لوبغاړي افغانستان ته تګ کوي که نه کوي بلکل یې کوي. تا کله یو لوبغاړي سره بیرغ ولیدو؟ نه. حمید کرزی صاحب غټه وظیفه لري که زه لرمه اوس خو وظیفه نه لري خو بیا هم هغه غټه وظیفه افغانستان ولسمشر پاتې شوی تقریبا ښه ولسمشر تر 2014 پورې همداسې ورسره ډاکټر عبدالله همداسې ورسره نور چارواکي کوم کسان چې د افغانستان د ځي د تیر نظام چارواکي شورواکي به ورته وایو دو سره تا بیرغ ولیدلو په دې 40 میلیونه افغانانو کې رحیم صدیقي په سرلنکا کې ځان ته لوبډله سپورټ کړله چې ما چغه ویلې چې افغانستان ما ته یو افغان راغی چې وایي ما چې کله افغانستان وی څوک ما ته راغی چې وایي چې افغانستان زنده‌باد د زنده‌باد دپاره یو افغان نه و ډېره قوي چغه وه هغه بالکل چې کله زه افغانستان ته ځم او بیا خلک دا نیوکه کوي چې رحیم صدیقي سره بیرغ ولې نه و ښه چې کله رحیم صدیقي افغانستان ته واوړي او سره د بیرغه او بعضې افغانان جوش جذبه کې راشي بالکل داسې کس به وي اوسني نظام کې چې یو ډز وکړي د بیرغ خلافي که په هغه ډز باندې زه ونه لګېږم بل افغان ولګېږي د هغې ذمهواري څوک اخلي بېشکه چې کله حالات صحیح شي
ورو هر څه تر سره کیږي. د انجونو خونځي د پاره همدغه رحیم صدیقي، د بیرغ د پاره همدغه رحیم صدیقي، چې افغانان وته کنځا کې همدغه رحیم صدیقي ته کوي، چې سفرونه کوي همدغه رحیم صدیقي وته کوي. نور څه غواړئ؟ غواړم هغه ویډیو هم وګورم. اوس ویډیو مبارزین لایف راغلي وزه چې کله افغانستان ته لاړم، زه چې کم کالی د تخیم دما ورځ وه، کیهان صاحب هم داسې ده. دما ورځ وه، دما اوله دویمه ورځ وه. ما بیرغ سره ویډیو ډک کړله، ما ته خلکو وایي تاسو مبارزین لایف راغلي وو، بیرغ دې پورته نه کې، بیرغ دې پورته نه کې که نه. ما بیرغ سره ویډیو هم کړې وه، ما ښځه سیده زه به ویډیوګانې ناچوم بیرغ سره، لکه چې د بل موبایل کې ما سره ده ډېره ښه. د ټولو ګیله دا وه چې ولې هغه نه ده جګ کړی بیرغ. تاسې کولی سئ دا ویډیو وګورئ. دا اکثریت کې خلک وایي چې په دفترونو کې بیرغ نشته. دا څه شی دی؟ دا بیرغ دی د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ده. بالکل. دا چا دفتر ده؟ دا ما چولی هم نه ده اوسه پورې. او تاسو نه دا چولی. او دا دفتر د چا ده؟ دا دفتر د یو کس دی. اوس زه تاته یو بله ویډیو هم ښیم. دا خلک چې څوک ناست دي که نه، دا اوس د اوسني نظام چارواکي ناست دي. ګوره پوه بیرغ دی ښه، دا وړکې کوچنی بیرغ دی. او هغه خلک هم ناست دي. ما سره داسې ویډیوګانې دي که نه، خو ما د مبارزینو د وجې نه دي شیر کړي. دا کسان ناست دي هلته، کومه ګورې هغه یو ورته څه وایي، د اوسني نظام غړی ورته وایي بچه ته ډېر د ستایلو وي. او غږ یې راغی. دا خبرې تاسو واورېدله؟ بالکل بالکل. او ما واورېده غږ یې، انشاءالله باوري مسې ملګرو هم اورېدلی. ځینې ملګرو تاسې یو ویډیو کې ویلي ول کله چې وطن ته لاړئ چې وطن کې ارامي ده، خلکو نیوکې هم در باندې وکړې. بالکل. په دې خبره اوس هم ولاړې؟ په دې خبره باندې تر مرګه ولاړ یم. په تاسې ته نه ننګرهار ولید، نورو ولایتونو نه هم سروې وکړله که نه؟ ننګرهار هم په ټول افغانستان باندې حساب که؟ زه لاړلم ننګرهار ته هم لاړلم، کابل ته هم لاړلم او لغمان ته هم لاړم. په لغمان کې مې کرکټ هم وکړ او زه تللم پکتیا ته هم تللم، خوست ته هم تللم، نورو ځینو ته هم تللم. خو بدبختانه هغه عکس ما شیر کړی هم و، ویډیو مې هم کړی و. زما زوی ډېر زیات سخت مریض و. تاسو د درې ولایتونه ولیدل، امنیت پکې و، نو حساب هم ټول افغانستان کې، چې ټول افغانستان کې امنیت ده. اوس یو بله خوږه خاطره به درته زه ووایم. مهرباني. دا تا چې مخکې ووایې که نه چې رحیم صدیقي تا ویلي وو چې دا په دې سر یې وولی که نه؟ دا تاسې ویلي ول، ستاسو ویډیو خبره ما وکړه. خو د افغانستان چې څوک دښمنان دي، زه د دغه نه روان وم، ما د ننګرهار نه کابل ته خواوشا شپې 9 که 10 بجې وي. ما ویډیو هم اچولې وي بعضې په لاره کې. نو دغه سروبي که کوم زودیزي سره چیک پوینټ و، موږ سره خو ماشاءالله ګاډي و که نه. افغانان خو ډېر مینه ناک دي، دنیا هر یو کونج ته چې لاړم ډېره مینه راکړې ده. نو دا لینډ کروزر کې مخکې ناست وم، چې ګورم چیک پوینټ کې د اوسني نظام غړو ودرولو، چیک پوینټ و. نو سر یې داسې راښکاره کړې، ما ته وایي چې رحیم صدیقي نه یې؟ ما یم. یعنې زما زړه کې خو ډار نه و، الحمدلله. واجب دماغ ته ډېر غټ دی. وایي یم. وایي دلته راشه. چې ورغلم واجب د ما لاس راواخلې، ما لاس یې موچې کې. وایي ته څنګه وطن سره مینه لرې که نه؟ داسې وایي زه هم وطن سره مینه لرم. ته څنګه افغانان سره مینه لرې؟ وایي ځکه په موږ ګران یې. قسم زما سترګو کې نه دی، ورته اوښکې راغللې. اکبري صاحب په ټیک ټاک کې لایف راځي، د هغه نه دا پوښتنه وکړه. زما سترګو کې ورته اوښکې راغللې. ما چې څومره کاله موږ یو بل شهیدان کړي دي، څو کاله وشوه. زه لاړم، ما په دا سره موچې کې خواهش مې درنه وکړې، ما یوه ویډیو در سره وکړم. وایي موږ ته والا اجازت نشته. تاسو د یو ملګري په اړه درنه، تاسو د نږدې ملګری دی، د هغه په اړه پوښتنه کوم. د ښاغلي لونګین په اړه غواړم پوښتنه وکړم. د هغه اوسنیو تبلیغاتو سره، خبرو سره، لایفونو سره، ویډیوګانو جوړولو سره موافق یې؟ صحیح روان دی؟ ما مخکې خو درته ووي چې زه اکثریت زیاتره لایفونو ته نه کښېنم، ځکه مصروفه ډېر زیات یم که نه. ویډیوګانې خو یې ګورئ؟ ویډیوګانې ګورم، زما ډېر کلک ملګری دی. بالکل بعضې خبرې صحیح دي، بعضې خبرو باندې افغانان چې نیوکه لري هغه د افغانانو حق ده، خو بعضې خبرې صحیح دي. یعنې صحیح لګیا دی اوس؟
صحیح لګیا دی، د وطن په ګټه باندې لګیا دی، د وطن په تاوان نه دی لګیا. یو وخت په تاسې باندې د پاکستان د جاسوس تور و چې تاسې پاکستان نفر یې، که تاسو په یاد سوشل میډیا کې دا خبره ډېره ګرمه، خصوصا فیسبوک کې تاسو پاکستاني خلکو سره کومه رابطه لرئ؟ یعنې دا 15 کال دی چې زه نړیوال سفرونه کوم، ماشومان پرېږدم. اکثریت کې که زه ووایم که نه چې یو انسان دې 2 میاشتې سفر وکړي د کرکټ دپاره، خپل کوچني اولادونه دې پرېږدي، د اولادونو یې لږ مسافر شي، بیا ورته معلومات. سخته ده. زه نه دی الله تعالی دې ما ته مرګ راولي چې زه د بل ملک جاسوس شم او خپل وطن سره خیانت وکم. یعنې دا لوی ثبوت ده چې تر شا د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ لګېدلی دی د مینې. دا یوازې دا چې بیرغ لګېدلی، دلته بل بیرغ هم شته. تا د بل بیرغ ښکاري؟ نه، دا دی زړه کې دی. افغانانو چې ووایي چې تا بیرغ نه دی وړی، زه بیرغ هم که نه، هغې جواب هم دا شته، زه بیرغ نه یم. بېشکه دا 14-15 کاله چې زه اوس دا ګرځم لګیا یم ګرځم، زه بیرغ نه یم. زه رحیم صدیقي چا څنګه پېژندلی، خو د بیرغ له وجې پېژندلی که نه. بېشکه همیشه یې په ځان باندې بیرغ رسم کړی دی، نو زه بیرغ یم. غواړم د یوې ستا یو ویډیو تا ته پلی کومه، که څه هم دا ویډیو تا ته په یاد ده، که پوښتنه مو کوم تاسې جوابولی شئ، خو غواړم دا ویډیو یو ځل وګورئ. ما نه پرېږدي اوس بلکل دلته زه اوس ښیم او ګورئ زه غواړم دا ویډیو ځینې دوستان هم بیا هم دویم ځل لپاره وګوري. دلته ټوله غټه جواري روانه وه په لوبه باندې، چې څه حقیقت دی هغه به درله زه ویم. وایې دلته جواري کېدله که نه کېدله، لوبغاړي بره ناست دي، زه له اوس سبا وایم دلته به افغانانو ته تاسو جواب ورکوئ. د خدای ظالمانو ولې جواري کوئ؟ افغانستان د ټولو کور دی. د دې ویډیو ختمه نه ده. دلته میچ فکس شوی و، هغه دي لوبغاړي، هغه دي دا ظالمان چې دا افغانستان خرڅوي. ولې افغانستان خرڅوئ؟ دلته ما ته جواب نشي راکولی، دلته زما په مخ کې جواري شوي. اوس هغه دریا هغلته اوس نه راځي، زه یې په سکیورټي نیولی یم، زما نه یې دلته پګړۍ شکولې ده. यहाँ सिक्योरिटी वाले क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? सच बताना है क्या हो रहा है यहाँ? दलता जवारी के कितना था पुष्को सिक्योरिटी दे, दलता मेंशन के इंडिया वाला और वहां तो जवारी कही भाई क्या हो रहा है यार? जवारी हो रहा है नहीं हो रहा है? सच बताने माँ बाप की कसम, हो रहा है नहीं? सब कुछ हो रहा है, यही हो रहा है. दलता जो मैं पुष्टो में बोल दूंगा आपने तो د دې وینو په اړه باندې یو خو لنډ وضاحت دغه دی چې دا ما سره دا سیک ولاړ دی، هغه ته ما قسم ورکړې، هغه وایي چې کېږي. فکسینګ چا کړی و؟ بیا کوم لوبغاړي تاسې لیدلي ول؟ لوبغاړی نه و، زه اوس د دې ټول وضاحت دله در کوم. بل خوا که چېرته زه په حقیقت نه وی، دغه سیکیورټي والا نه دی، زه د لاس نه نیولم د ګراونډ نه یې بهر وباسلم. که چېرته زه په حقیقت کې نه وی، حقیقت کې ما کس نه وی لیدلی او د ما نه یې پګړی نه وه خطا کړي، زه د سیکیورټي والا رانیولم بهر یې ایستلم. ولی امین اکوچنی دې لیدلی دی؟ پېژنم یې ډېرې چغې مې درته وویللې. د افغانستان لوګو څو حق لري چې وایي چې بغیر د لوبغاړو نه؟ ډېرې چغې مې درته وویلې چې دا کسان راونیسه. خو شا 3-4 رنزونه پاتې وه. تا ته بهر ملک تا وخت تېر کړی دی، دغه سکواډ فکسینګ، میچ فکسینګ، په کرکټ پوهېږي، په دې خو پوهېږي که نه؟ بالکل الحمدلله. سو بالم پاتې و، سو رنزونه پاتې و، میچ ډېر ښه زیات ښه روان و. دغه ولی امین سره پاسې کسان نور ولاړ و، هغه ورته وی چې انډیانو ته وی چې هم نے میچ دے دیا، آپ لوگ ابھی لگاؤ، ایک کے بدلے میں 9 او که داسې ډېرې ورته وی که نه چې 9 مل جائے گا، لگاؤ جیت جائے گا. نو هغې وخت کې چې کله دغه خبرې وکړلې، دغه انډین هم ما سره، نو د انډین هم ما ته وي که نه ګوجي دا شي نه خرڅوي، دلته قمار روان دی او تاسو لوبغاړي خو بیچارهګان نو خبر، بیا مو ته ووایي که نه ما وایي چې خیانت کوئ تاسو. دغه ولی امین نه دی، دا ولاړو ته په خودی ما ډېرې زارۍ وکړلې او دا رضا خان کاکا مرزا خان کاکا ما ته وایي چې بچی ما باندې بیا تنخوا کټ کوي. او بله ورځ د دې لنډ وضاحت بل هم دا دی چې ښایستې ګل عابد هم پوسټ کړی و، اسد خان هم پوسټ کړی و د دې فکسینګ په باره کې. او زیاتره مشخص معلوم نه سوه چې څوک ول دا د کرکټ بورډ غړي وه. هغې وخت کې دا غړي هېڅ پېژندل نه، دو ما ته په لاس را نه کړل که نه، زه خو ورپسې ور روان وم، ما چې ته پرېښوده.
بیا چې کله یې ما سره انټرویو وکړل او زه یې کېنولم د ما نه یې خبرې واخیستې د هغې نه زه غواړم د باندې دا پوښتنه مې کوله ښه ده چې تاسې خپله جواب کړله. زه ګورې زه کله لاړم ما ویډیو وکړه لین ما سره خو فالوورز و دومره ډېر نه و که نه دا ویډیو ما واچوله ډېره زیاته وایرل شوله چې هوټل ته لاړله ما ویډیو یو ځل بنده شوله بیا یې مې واچوله بیا یې کرکټ بورډ والا چې ویډیو ډیلیټ کوه دا وکوه هغه وکړه سهار درځو که نه سهار چې کرکټ بورډ والا غړي راغلل قریشي صاحب خو په دې پېژندو که نه لږ هغه ورسره منهاج و منهاج انډین پېژنم. پولیس و بهر آی سی سی والا و نو زه یې رابېل کړم چې کومې خبرې راته وایي موږ ښه وو کرکټ بورډ والا وایي هغه وکړه کنې ما د اول تپوس د افغانستان د پاسپورټ وکړه چې تا سره کوم پاسپورټ دی وایي ما سره افغانستان دی او په همغې دسمبر کې ما د نیوزیلینډ پاسپورټ اغوستلو نو چې کله ورته ما د افغانستان پاسپورټ یاد کړ دا خلک ټول راباندې ډاډه شو حیران پاتې شوم حیران او ډېر زیات بېوسه شوم ما دا وایي چې دلته دې ورکوو خو زه دومره بېوسه وم که نه ما تشناب کې دومره ژړلي وه بیا هملته تشناب کې وم ژړل مې یو خورکۍ ما ته میسیج وکړې که نه هغې خورکۍ ما سره په جرمني کې مو لیدل ما ته وایي وروره چې څه درته وایي هغه ورسره وکړه څه دنده غواړي ما خور زه خیانت نشم کولی قسم که مې 1 روپۍ اخیستې لا اله الا الله محمد رسول الله کېنولم 15-20 منټه انټرویو راسره وکړل هغه یې ټوله ایډیټ کړله ما ورته وایي چې څه صفا خبرې یا به م پکې کوم ما دا به نه کوم تاسو به دا خلک پیدا کوئ ما یې که چېرته زه غلط یم که چېرته زه خاین یم ما دا ویډیو تاسو پسې کړي په هر یو ګراوند کې کیمرې لګېدلې راځئ کیمرې چیک کړئ چیک کړئ دا کیمرې که چېرته زه خاین یم ما ټول افغانان ته وښایي چې بالکل د تور لګولی دی خو نو چا کیمرې چیک کړلې 20 منټه ویډیو وکړله د شفیق الله شفاف غوندې هغه ویډیو که اوس هم وګورې زه یې کېنولم ما نه خبرې واخیستلې څنګه ماښام مو دا وه موږ بهر تللو رضا خان کاکا دا ټول ویډیو یې واچوله هغې وخت کې وایي دا رحیم صدیقي هغې نه پس ما ویډیو ډک کړه مې خو دا ویډیو ایډیټ کړې ده هملته په انډیا کې وم دا اخطار چا درکړی تاسو سره خو طبعا افغان د کرکټ بورډ کوم چارواکي به خبرې کړي منهاج دومره زورور سړی و جار صاحب دی دغه منیجر جار صاحب خو جار صاحب هیڅ نه وي جار عبدالرحیم ځای جار صاحب بیا ما سره مینه لرله په هغې وخت کې په هغې ټریپ څوک دې په لوبډله کې ښه ملګری ده ملګري خو مې ګورې لکه خاص ملګری د راز او نیاز ملګری هغه چې ته ورسره همیشه خبرې هم کوې رابطه کې مې ورسره احوال هم اخلی دی یو بل اوس ګرباز مې هم ډېر ټیټ ملګری دی ګلبدین مې هم ډېر ټیټ ملګری دی نوین الحق شو همداسې ورسره ګلبدین نایب شو ګلبدین نایب خو همیشه موږ سنیپ چاټ کې یو ډېره مننه ژوندی اوسې اول خو د له حوصلې نه مننه او زه باوري یم چې انشاءالله زما په کومه پوښتنه به نه یې خفه سوی مرکه ښه وسوله زه ملګرو هم څېرونې پوښتنې کړې وې هغه یې هم پوښتنې کړې وې هغه ما تاسو څخه وکړئ زه درېیمې برخې ته نه ځم د انځورونو برخه ده او دې کې درته انځورونه ښیم اوس یې لومړی انځور درته ښیم ستا 2 ملګري دي د 2 ملګرو انځورونه درته ښیم د 2 ملګرو نه د یو ملګری انتخابه او دا بل چې د ایسته غورځی دا به څوک یو ښاغلی لونګین او بل هم ریحان یو ته خطا کوي او بل ځان سره ساتي زه به ځان خطا کم خو دا دواړه به خطا نه دې دوه کې یو انتخاب دې کې فرق نه لګو څنګه چې انسان اولادونو کې فرق نه کوي انداسې زه خپل ملګرو کې هم فرق نه کوم نشم کولی خو دا خو یو فکر وکړه یو گیم ده نه گیم ځکه ووایم که نه نو زه چې کله هم دوبۍ ته لاړم دې خلکو ما ته ډېره مینه راکړې ده او ما د دو نمک خوړلی دی کله هم نمک حرامي نه کوم او دا د سختې ورځې یاران دي که نه ډېره مننه ژوندی اوسئ یو بل چا درته عکس ښیم 2 د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي دي دوه نه یو انتخابی به هم او دا به راته وایي چې دې دوه کې افغانستان لپاره چا ډېر خدمت کړی خدمت دواړو کړی خو چا ډېر کړی دی یو هم محمد نبی ساحل بل هم راشد خان ارمان که موږ وګورو نو زه به زما خو دواړه ډېر زیات فیورټ دي ما خو که محمد نبی موږ وګورو په هغې وخت کې رحیم صدیقي لوبډله نه سپورټ کوله چې کوم وخت کې نبي د افغانستان کرکټ شروع کړی و او دا نن سبا چې د افغانستان کرکټ په کم مقام باندې دغه سټیج ته رسېدلی دی نو د محمد نبی وجه ده نو راشد خان هم ماته ډېر زیات ګران دی او په دغه انځور کې چې ډېر خدمت تر اوسه پورې کړی دی هغه محمد نبی دی او راشد هم د افغانستان نوم او نشان په دنیا باندې وځلولو او راشد هم ډېر خدمت کړی دی کوم د انتخاب دی نبی سینه نبی
نبی. اوکې ډیره مننه. زه تاته د تیر جمهوریت د دوو جنرالانو انځورونه ښایم. غواړم د دواړو په اړه ومغږیږي او انتخاب یو ترې وکړي. یو هم جنرال سمیع سعادت، بل هم خوشحال سعادت. یو سعادت ده، یو سعادت ده. یعنی زه به پکې انتخابم. یو به پکې انتخابوي، د دواړو په اړه به د نظر هم ورکوي چې دا د افغانستان لپاره څه ډول جنرالانو به. یاره په دې باندې بیخي زه کمنټ نه کوم. ولې؟ په دې باندې نو کمنټ. د افغانستان لپاره څه ډول جنرالانو به؟ ګوره هر چا په خپل وخت کې خدمت کړی دی او الله تعالی ته ښه معلومات ته چې چا خیانت کړی او چا نه دی کړی، خو افغانانو د زړه نه سپورټ کړي وه، د زړه نه. د یو سعادت صاحب نه ما په دغې باندې زړه خفه شو، دغه ویښتان چې دلته ډېر کم دي که نه، خوشحال سعادت نه بل نه، دلته یې موږ بابا پسې خبرې وکړلې. غني بابا د افغانستان د جنګ نه بچ کې تر څو پورې به وینه تویېږي. بېشک همداسې ده، خدای دې د ټولو مل سي. زه تا ته دوه انځورونه ښایم د اوسني کرکټ بورډ مخکښ چارواکي دي. زه غواړم چې دې دواړو نه یو پاتې سي، یو کرکټ بورډ کې پاتې کړي او بل رخصت کړي. صحیح؟ دا صلاحیت مثلا تا سره ده چې یو پاتې کړي بل رخصت کړي. یو هم ښاغلی نصیب خان زادران او بل هم میرویس اشرف. دې دواړو کې زه که ووایم میرویس اشرف صاحب چې دی زموږ د افغانستان د لوبډلې چیرمین، لکه د کرکټ بورډ چیرمین دی که نه، دغه چیرمین چې کله په خپله وظیفه باندې هر څه د ده په لاس کې که نه وي، بالکل زیاتره زم نیوکې حکومتم نیوکې کوي په نصیب خان باندې. ښه چې زموږ چیرمین صاحب هر څه په خپل لاس کې لري، ولې دومره کمزورې لوبډله اعلانېږي؟ ولې د واسطو والا ته چانس ورکول کېږي؟ او بیا که چېرته خلک وایي چې دا ټول کار د نصیب خان دی، نو بیا میرویس اشرف صاحب ولې په خپله چوکۍ باندې ناست دی؟ ولې بیا استعفا نه کوي؟ ولې بیا استعفا نه کوي؟ چې د ده په لاس کې هېڅ نشته خو بیا د استعفا وکړي که نه. مګر تاسې به د افغانستان په تاریخ کې داسې څوک پیدا نه کړي چې د احساس له مخې استعفا کړي؟ نه یې کوي، پیسو لپاره نه کوي. ښه دې کې کوم یو پاتې کوي او کوم یو لرې کوي؟ زه به دا ووایم چې میرویس اشرف صاحب د کور ته لاړ شي، ډېره زیاته مننه به وي، ځکه که چېرته دا حق نه لري چې په لوبډله کې بدلون راولي او زور یې په کرکټ بورډ کې نه رسېږي، بیا دې کور ته لاړ شي. داسې یو شخص پکار دی چې زور یې په کرکټ بورډ کې ورسېږي او حق حقدار ته ورکړي. یو بل عکس هم درته ښایم. زه غواړم د ده په اړه د خپلې خبرې وکړي او د زړه خبرې دې وکړي. ډاکټر صاحب اشرف غني د افغانستان ولسمشر، هغه انسان چې موږ افغانانو ورسره ملتیا ونه کړله، هغه انسان موږ افغانانو ورسره ملتیا ونه کړله، په نیمۍ کې هم پرېښو، موږ ورته ډېر خجالت یو. هغه انسان چې افغانستان یې د جنګ نه بچ کې، بې ګناه ډېرې وینې به تویې شوې وې که ده چېرته جنګ غوښتی وی، خو ده جنګ ونه غوښتلو. دا افغانان خپل بچي وګڼل. یو وروستی عکس درته ښیم، دا به جالب عکس هم وي او زه غواړم د دې عکس د لیدلو نه وروسته د همدې عکس باندې خبرې هم وکړې چې دا اصلي قصه څه شی ده. او کور یې ورانه کړه، خو غټې غټې الوچې دي. د دې نه مخکې چې کوم انځور شیر کې، دا ټول د دغه انځور د وجې دا شروع شوي دي. ته پوهېږې دا ولې شروع شوي دي؟ دا غني بابا کس چې شیر کې، دا د دې د وجې شروع شوي دي. غني بابا پسې یو د پاکستان یوه جینۍ وه، شنې سترګې جینۍ وه، ډېرې ویډیوګانې به یې کولې که نه، کنځا توهین به یې کولو. نو هغې ډېرې سپکې سپورې ویلې. نو ما یې ویډیو کې ورته وویل چې ما دا خبرې ډېرې مه کوه که نه، ما مشران د عزت یې وکړه. نو ما ته وایي چې ډېرې خرابې خبرې وکړې چې دا به وکړم هغه به وکړم. نو یو بوډا ساونډ و، اما ورباندې ولګوم شپې ته چې دره چکره شه که نه. نو هغې ډېر زیات اور واغېستلو، کنځا توهین ما ته شروع کړې. نو ما سره بل اپشن نه و، ځکه زه خو همیشه د ټولو احترام کوم. نو هغه شینا جینۍ وه، شنې سترګې غوندې وه، نو روانه وه. نو هغې نه مخکې به هم ما ویډیوګانې کولې چې ما چې غټې غټې الوچې غټې غټې الوچې، نو چې هغه روانه وه نو ما یې ورسره یوه ویډیو ایډیټ کړله، هغسې روانه وه که نه، ما غټې غټې الوچې. نو د هغې رس نه بیا الوچې ډېرې مشهوره دي. ښاغلی رحیم صدیقي، زه غواړم دوه درې خبرې وکړم. د ښاغلي رحیم صدیقي په اړه زه فقط لنډ څو خبرې دا کوم چې زما لپاره د یو افغان په توګه
د ښاغلي رحیم صدیقي منډې د کرکټ لپاره هلې ځلې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ د رپولو لپاره هڅې د ده ژړاګانې د ده باندې د خلکو نیوکې او د ده هغه حوصله او د افغانانو هغه مینه دغه ټول د ستایلو ده. زه د ده کړنې ټولې ستایم. کور یې ودان خیر دې وسي چې په تنها ځان یې د افغانستان لوبډله په هیڅ ځای کې یو ځای پرې نه ښودله. که تاسې نور څمنۍ په یاد په دې وروستیو کې سریلانکا کې په تش میدان کې یو ولاړ ځوان چې د زړه له عمقه یې چیغه ووهله چې افغانستان، که څوک افغانستان سره مینه لري او هغه غږ واوري، باور دې اوسه د بدن دغه ویښته به یې زیږ سي. نو په ټوله کې د ټولو کارونو دې زه مننه کوم. ستا ټول کارونه د ستایلو دي. الله پاک د نورم توفیق درکړي چې دغسې لوبډله سپورټ کړي او له ځان وروسته دې یو داسې څوک وروزي چې هغه د دوستانو له جملې، ملګرو له جملې یا د هېوادوال وي کوم یو چې ستا ځایناستی اوسېږي او افغانستان لوبډله سپورټ کړي. او ډېره مننه کوم چې زما دعوت دې ومنه، خپرونه کې دې راسره برخه واخیستله. خیر وسې، کور دې ودان. که تاسې څه ویل لرئ نو مهرباني. مننه الله تعالی دې راته ژوندی لره. تا نه هم یو جهان مننه او د ټولو هېوادوالو